دا ورو سوال کړی دی چې موږ سره دیره کې یو کس دی او هغه د یو ملګري په باره کې وي چې الله د ده دا لمونځونه نه قبلوي. دا قسمه خبره کول څه حکم لري چې الله د فلاني لمونځ نه قبلوي؟ جواب د دې مسلې دا دی، ګوره د شریعت نه چې کومه خبره واضحه ده او واضحه شوي چې دا قسمه لمونځ الله نه قبلوي، لکه مثال چې رکن پکې پاتې شي، شرط پکې پاتې شي، یا داسې څه پکې وکړي چې د هغې سره دا لمونځ باطلېږي، نو دې باره کې بلکل ویلی شي چې دا لمونځ الله یو سړی د لمونځ وکړي او سجده پکې نه لګوي، قبلوي الله؟ که شک یې نه یې قبلوي، باید که شک یې دې مسله کې دا لمونځ خو الله نه قبلوي، واضح ده. که داسې منځه مبارک وي لکه یو سړی دی د ماښام لمونځ یې مازدیګر په 4:30 بجې وکړو، قبلېږي نه قبلېږي. ښه یو سړی دی روجې نیولې ده او بیا د روجې په ورځ قصدن عمدن خوراکونه او څښاکونه کول، روژه قبلېږي نه قبلېږي. دا قسمه خبرې چې د هغې بطلان او د هغې باطل کېده د شریعت نه واضحوي، د هغې په باره کې دا خبره کېدی شي چې الله دا عبادت نه قبلوي. خو چې کله د لمونځ کوونکی خپل لمونځ په دې طریقې سره وکړي چې ارکان پکې هم پوره وي، شروط هم پوره وي، او په ظاهره کې داسې کار نه یې کړی چې د هغې سره لمونځ باطلېږي، نو په دې ځای کې څوک دا نشي ویلی چې د ده لمونځ به قبولي او که نه به یې قبول. ظاهره کې خو دا دی چې لمونځ برابر دی، لمونځ برابرېده دا یوه مسله ده، د دې قبلېده دا بله مسله ده. نو لمونځ یې صحیح دی، قبول دی الله ته پته، نه دی قبول الله ته پته، ځکه چې دا خبره دار و مدار ټول په هغه څه دی چې هغه په زړه کې دي، او زړه کې چې څه دي نو دا الله ته معلوم دي. هکه چېرته اوس ته یو کس ویني خلک ته یقیني پته چې اودسې مات دی او لا هکه حال کې لمونځ کوو، ویلی شي چې دا نه قبلېږي؟ خو صفا ویلی چې دا نه قبلېږي، خو صرف د دې د لاسه چې ستا سره طبیعت نه لګي. زموږ د پښتنو کې دا مسله ده، لکه اوس زما او ستا معامله راغله او ما ورته وران شو، پیسو کې، په قرضو کې، په تجارت کې، او بل ورځ زه په جومات کې ولیدم دی ویل لمونځونه کوي، د لمونځونه الله سره قبلوي نه، دا ګوره معمولي خبره نه ده، دې ته وایي التقول علی الله، د الله نه مخکې کېده او په الله باندې دروغ جوړول. ته څوک یې؟ تا د چا ویلي چې د لمونځ نه قبلېږي؟ دا صرف دی د زړه بړاس وباسي په دې خبره باندې د ده وي الله لمونځونه قبلوي. زه صحیح شو تا سره ظلم کړی نو ولې د دې ظلم د لاسه ته د ټول لمونځونه باطلېږي څنګه؟ زه صحیح شو تا ته کنځلې وکړې یا صحیح شو تا په یو ګناه ولیدو نو بیا به دا فتوا ورکوي چې لمونځونه ته الله نه قبلوي؟ ته له کوم ځای خبره شو؟ دا ډېره خطرناکه خبره ده او دا په کبیره ګناهونو کې ده. ګورې وړه ګناه نه، دا غټه ګناه ده. او یو حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی دی، جندوب رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو کس دا خبره کړې وه په پخوانو کې، والله لا یغفر الله لفلان، الله مې دې قسم وي چې دا پلانې به دا پلانې الله به یې نه بخي. وی الله وی من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، دا څوک دی چې په ما باندې قسمونه خوري، زما په نوم قسمونه خوري چې زه به پلانې نه بخمه، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، هغه پلانې مې وبخو او ستا عمل مې ټول برباد کړو. نو د الله نه مه مخکې کېږئ
او کمې هغه خبرې چې د هغې علم د الله سره او الله ته واپس یې په یې ګوتې مه وایي او د چا د زړونو فیصلې مه کوو چې د زړه به څنګه د نیت به څنګه د اراده به څنګه دا خبرې پرېږدي په زړونو باندې الله علیم دی یو سړی دی کمې زیاتې به تې شوي لازم هر انسان نه کمې زیاتې کېږي مونځ به برابري د الله به خوښي الله به یې قبول کړي اوس که دا سړی راولګي ده سره روغه کړي بیا به مونځونه قبلېږي که نه بیا به قبلېږي نو اوس دا شرط ماته نه دی معلوم قرآن او حدیث کې چې څوک مثال کې د پلاني سره لکه د خالد سره وراني نو مونځ یې نه قبلېږي یا که څوک تا ولیدو په یو ګناه باندې د مونځ نه قبلېږي د الله په بندګانو باندې سختي مه جوړوئ د الله بندګان دي چې د هغه نافرماني وکړي هغه بیا هم بخي او عبادت ورله قبلوي نو ته څوک یې چې دا فتوې ورکوي چې د مونځونه الله نه قبلوي هغه استثنایي حالات ما مخکې ذکر کړو چې که هغه مسله پکې چې شریعت نه ثابته ده چې او دا مونځ نه قبلېږي نو بیا ورته ویلی شي چې دا مونځ الله نه قبلوي او دې نه بغیر دا قسمه خبرې کول پکار دي نه دي پکار